د نن دوشنبې ورځې لنډ او مهم خبرونه. د پوهنې وزارت وایي چې د غزني په جاغوري ولسوالۍ کې د 15 میلیون افغانیو په ارزښت د یوه ښوونځي د ودانۍ جوړولو چارې پیل شوې. د یاد وزارت په وینا دغه ودانۍ په څه باندې 2 جریبه ځمکه جوړیږي چې 12 درسي خونې، یوه اداري خونه او د لوبو لپاره به ځانګړی ځای ولري. د اوبو او انرژۍ وزارت وایي چې د پکتیکا ولایت په نعمت آباد ولسوالۍ کې د 2 میلیونه او 1.9 افغانیو په ارزښت د یو چک ډیم د جوړولو چارې پیل شوې. د عدلیې وزارت وایي چې تېره یوه میاشت کې څه باندې 119 جریبه غصب شوې ځمکه بیرته راګرځولې ده. د کندهار ولایت د احصایې او معلوماتو ریاست مسؤلین وایي چې تېر کال یې په یاد ولایت کې شاوخوا 141,000 او 148 برېښنایي او کاغذي پیژندپاڼې ویشلې دي. پرون د تورخم د لارې 3 سپین بولدک لارې 115، د نیمروز د ورېښمو پله له لارې 14 او د هرات د اسلام کلا له لارې 4 کورنۍ هېواد ته راستنې شوي دي. دغه راز 178 راستنو شویو ته وړیا سیم کارټونه ویشل شوي، 140 کورنۍ خپلو سیمو ته لیږدول شوي او سلګونو کورنیو ته مرستې ویشل شوي دي. په چین کې د افغانستان اسلامي امارت سرپرست مولوي بلال کریمي د ګامبیا په پلازمینه بانجول کې د اسلامي همکاري سازمان په سرمشریزه کې د اسلامي امارت د پلاوي ګډون له نړۍ په ځانګړي ډول له اسلامي نړۍ سره د ډیپلوماټیکو او مثبتو اړیکو په پرمختګ کې مهم ګام بللی دی. د عامې روغتیا وزیر ډاکټر قلندر عباد د روغتیا نړیوال سازمان له سیمه ییزې سرمشري حنان حسن بلخي او مل پلاوي سره کتلي دي. ننګرهار کې د 119,000 امریکایي ډالرو په مالي لګښت 15 کیلومتره کانال ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. او وروستی خبر کندهار ښاروالۍ د خپلو پراخو انکشافي کارونو په لړۍ کې دا ځل د ښار د 2 او 15 ناحیو اړوند او نورزو شابرج نښلودونکي سړک د جوړېدو چارې پیل کړې دي.